الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب رحيق الأزهار في الأدعية والأذكار شداد أذكار أو دعاقانو بموضوع كده ددید وضاحت په سلسله کې نن الحمدلله شپږم درس دی د الله رب العزت په توفیق او د هغه په رحم او کرم سره. په آخرني بیان کې موږ دا خبره ختمه کړې وه چې د دعا د غوښتو آداب څه دي. مؤلف په دې کتاب کې څه د پاسه 20 آداب ذکر کړي و د دعا غوښتو دپاره. د هغې ټولو وضاحت شوی ورسره دا خبره بیان شوې وه چې آدابو کې بعض آداب هغه دي چې هغه واجب دي او لازم دي چې هغه نه دعا دي نه قبلي. بعض هغه دي چې هغه مستحب او غوره دي. څومره چې یو سړي کې د دعا آدابي د دعا د غوښتلو نو دومره امید د دعا د قبلېدو ډېر شي. او من کې هر سړی دا غواړي چې د دعاګانې د الله قبولې کړي او د ده دا محنت ضایع نه شي. نو که چېرته ته دا غواړې چې ستا دا دعاګانې الله قبولې کړي او دا ضایع نه شي نو د هغې دپاره به بیا ته د آدابو خیال ساتي چې د هغې بیان په یو څو درسونو کې او بیانونو کې الحمدلله وشو. د هغې نه بعد یو فصل راوړی دی او ډېر اهم او ډېر ضروري دی. وی چې الکلمات التي يستجاب بها الدعاء، هغه کلمات هغه الفاظ چې د هغې په لوستلو سره یا د هغې په ویلو سره دعا قبلیږي. هغه کم کلمات دي، هغه کم الفاظ دي چې زه په دعا کې استعمال کم چې الله زما دعا قبوله کړي. او دا سوال زم چې تقریبا د هر مسلمان په زړه کې وي او هر مسلمان تر دې چې ماشوم دا غواړي چې زه د الله نه څه غواړم هغه یې ماله راکړي. دلته دا موضوع او دا خبره اوس بیانوي، هغه الفاظ تا ته ښیي کم الفاظ چې یو بنده د الله استعمال کړي د دعا په منځ کې نو د ده دا دعا باذن الله الله یې قبلوي. زه به همیشه تاسو ته دا خبره رایادومه په منځ کې دی کتاب کې به تاسو ډېرې داسې خبرې راشي چې دې ټیم کې دعا ښه قبلیږي، د دې سړي دعا قبلیږي، د دې سړي دعا ښه قبلیږي، په دې الفاظو سره دعا ښه قبلیږي، په دې ادب سره دعا قبلیږي. نو دا یو مسله یاده کوئ چې ستاسو ذهن کې کله چې حدیث کې راشي چې د دې سړي دعا ښه قبلیږي یا دې ټیم کې دعا ښه قبلیږي یا په دې الفاظو سره قبلیږي، د هغې سره نور شرطونه هم دي. لکه اوس یو سړی دی هغه د اذان او د اقامت په منځ کې دعا غواړي او اذان او اقامت منځ کې دعا دا قبلیږي. یو سړی د اذان او د اقامت په منځ کې دعا غواړي او بیا هم نه قبلیږي، خو سیچل به یې که راته نور شرطونه هم دي. یوازې دا نه ده چې ته بس دقه یو خبرې ته کښېنې چې بهی زه دا کوم زما دعا به قبولی شي. نورې خبرې هم دي د هغې به هم خیال ساتي. لکه دې داسې مثال دی، اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرو حدیثونو کې اعمال خوري دي. لکه مثال چا دا کار وکړو دی به جنت ته ځي داسې ویلي. اوس دقه یو کار ته به نه پرېوځي چې دا کار به زه کوم زه به جنت ته ځم. د ټولو نه بنیادي عقیده به دې د توحیدي، نور اعمال به ورسره وي. نو چې دا عمل کوم الله دې ورسره جنت ته بوځي، دا مطلب یې بیا. ته به صرف هغه یو حدیث ته نه ګورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا لکه مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا له اوبه ورکړي دا غوره صدقه ده او دی جنت ته لاړ، بس ته دغې ته ډډه ولګوه ته به جنت ته ځي. هلته عقیده د توحید پکار ده، مونځ پکار دی، د مانځه نه بغیر کار نه کېږي، زکات په تا باندې لازم دی، حج د باندې لازم دی که طاقت دي. نو صرف یو حدیث نه رالي چې هغې ته پروت. اوس تاسو به واورئ ډېر حدیثونه چې د دې سړي دعا قبلیږي، دې ټیم کې دعا قبلیږي، په دې سره دعا قبلیږي. ته به صرف دغه یو خبرې ته نه پرېوځي بلکې د دعا نور هم آداب او مسایل دي چې هغه په تا کې دننه یي نو ستا دعا بیا ښه قبلیږي. یو سړی حرام خوري، حرام اغوندي، حرام استعمالوي او ما خود عرفات په میدان دعا وغوښته او پیغمبر وایي دلته دعا قبلي.
نو سید پیغمبر خو ویل ته دعا قبلی کی پدی کی شک نشته خو مرض خو پتا کې ته حرام ولې خوري دی خبرو ته سوچ پکار دی زمونږ دا عوام مسلمانان چې کمی دوی چې کله یو حدیث ووري یا یو آیت ووري بس سم په خوشاله شي هغې ته ډډه ولګوي او دې ته سوچ نه کوي چې دا دین ټول په دغه یو عمل کې نه راټولېږي بلکې دغې سره نورې خبرې هم تړلی شوي هغې ته بیا ګوري نو دا کم الفاظ چې اوس خویه کېږي تاسو ته چې د دې په لوستلو سره یا د دې په ویلو سره د دعا په منځ کې دعا ښه قبلېږي دا مطلب دا نه چې بس هر څه کوه هر څنګه کوه خو چې دا لفظ پکې او ستا دعا به قبلېږي کله داسې مي او دا مسله هم را روانه ده کله داسې مي چې دا سړی ښه برابر دی ښه آداب د دعا پکې شته دا وخت هم قیمتي وخت دی دا کلمات به کوم استعمال کړو بیا هم دعا نه قبلېږي په هغې کې بیا د الله حکمت وي په هغې کې بیا د الله حکمت ولې نه قبلېږي دا مسله بیا را روانه ده انشاءالله الكلمات التي يستجاب بها الدعاء اغا كلمات الفاظ وتوي اغا الفاظ اغا كلمات چې دغې په لوستلو سره په ویلو سره دعا قبلي وی اولنی خبر ده اسم اعظم د الله اسم اعظم په وسیله کولو باندې دعا قبلي اسم اعظم لوی نوم د الله ته چې کله د دعاګانو په منځ کې د الله د اسم اعظم استعمال کې نو الله ستا دعا قبلی صرف دو دلائل پر راوړي دي دو دلیلونه دا بیان کو بیا به دا خبره ذکر کو چې اسم اعظم کم یو دی اولنی دلیل راوړی دی عن بریده رضی الله عنه د بریده رضی الله عنه روایت دی چې دا امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سمع رجلا یقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو د یو سړي دعای واورېد هغه دا وي دې دعا ته ګوره او ځکه ما تاسو ته ویلي چې دا کتاب چې تاسو سره نه نو دا دعاګانې تاسو ته نه دي اوس به دې کې په سوونو دعاګانې به دې کتاب کې را جمع شوي دي ستا دماغ دومره تیز خو نه چې په سوونو دعاګانې ته یادې بغیر د کتاب چې تا سره کتاب دا اوس قیمتي الفاظ خو یې کېږي بدقسمته به هغه سړی چې دا الفاظ هغه یاد نه کړي دې سړي دا دعا وغوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېده اللهم انی اسألک اے اللہ زستانا دعا غوارما بأنک انت اللہ زکچی تا اللہ لا الہ الا انت ستانا علاوہ بلد بندگی حقدار نشتی الاحد الصمد تیک یوازی تبی نیازے الصمد بی نیازے بے حاجت چاہتا حاجت نہ لری خلق تاتا حاجت لری الذي لم يلد ولم يولد اغا الله چې نتی سوک پیدا دی او نه د الله او نه د الله د چانه پیدا دی ولم يكن له كفوا احد او د دې الله په شان هیڅوک نشتی دا دعا وروت مختصر دعا ده خو ډیره اوچته ده چې تاسو اوس واورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دیوی بیا مخکې به خپل سوال کړی څه به غوښتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد سأل الله باسمه الأعظم دی انسان اسم اعظم سره د الله نه دعا وغوښته د الله اسم اعظم یاد کو دا پیغمبر وی الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله هغه اسم اعظم دی سړي یاد کو چې په هغې سره څوک هم څه غواړي نو ورته میلاویږي او چې کله په هغې سره غوښتنه وکړی شي نو هغه قبلیږي اسم اعظم دا خاصیت دی چې اسم اعظم دی د الله یاد کو بیا چې د الله نه څه غواړي تالی درکوي او چې کومه دعا غواړي هغه قبلیږي دې سړي وي د الله اسم اعظم یاد کړی او وی دا هغه نوم دی چې دی اوس څه غواړي الله به ورله ورکوي دویم دلیل راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی د امام ابن ماجه راوړی سمع النبي صلی الله علیه وسلم رجلا یقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو سړي دعا واورېده دعا یې غوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېد
هغه دا وي اللهم انی اسألک یا الله زه ستانه سوال کومه ستانه دعا غواړمه بأن لك الحمد ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده حمد ستاینې ته وایي ټولې ستاینې ټول د کمال صفتونه دا خاص د الله دپاره دي هر چې د مخلوق دپاره ستاینه ده نو هغه داسې نشي کېدی چې ته دا ووایې چې پلانې د ټولو اوچتو صفاتو خاوند دی دا نشي کېدی هر انسان کې څه نه څه کمې هغه شتي چې کمې پکې نشتي نو هغه یو ذات دی الله سبحانه وتعالی هغه کې کمې نشتي هغه کې نقصان نشتي هر مخلوق کائنا من کان چې هر څوک دی او چې ستا په ذهن کې راځي غټ نه غټ مخلوق که ستا ذهن کې راځي په ده کې کمې شتي سوای د الله نه نو ځکه ټول د کمال صفتونه دا خاص الله لره دي و یا الله زه تا نه سوال کوم ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده لا اله الا انت نشتی بې ستا نه د بندګۍ لایق یوازې ته حقداري د بندګۍ اله معبود ته وایي خو داسې نشي ویلی دا ترجمه به غلطه وي چې نشتی معبود مګر ته معبودان خو شتي مشرکان خو معبودان ټاکلي دي که نو داسې به وایي نشتی معبود په حق باندې مګر ته معبودان شتي خو په حق چې کم دی او کم چې د عبادت حقدار دی هغه الله سبحانه وتعالی وحدك لا شريك لك ته یو ذاتي نشتی تا سره شریک هیڅوک تا سره شریک نشتی لا شریک لك هیڅوک سره شریک نشتی د پیغمبر نه والا چې پیغمبران اوچت خلک دي ورسره ملائکه والا اولیاء الله علما نیکان مجاهدین رښتینی چې څومره خلک دي په ذهن کې راځي د مخلوق د یوې ذرې پورې په آخره کې په دې هر څه کې د الله سره هیڅوک شریک نشتی هیڅوک د الله سره شریک نشتی نه ولی نه نبی نه ګټه نه ونه نه بزرگان او نه پیریان او نه ملائک هیڅوک د الله سره د هغه په بچائی کې شریک نشتی لا شریک لک او ځکه ګوره مخکې څه ووي لا اله الا انت وحدک ته یې کې یوازې لا شریک لک دی به تاکید وکړو ته په خپله بادشاهي کې یا الله یوازې د عبادت حقدار یا الله ته یوازې لا شریک لک په دې کې تا سره څوک برخدار نشته المنان ته منان یې منان یعنی احسان کوونکی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو یې بدیع هغه چا ته ویل کېږي چې یو شی پیدا کی ناشنا چې مخکې چا نه پیدا کړی نو الله ته بدیع السماوات والارض ولې ویل کېږي ځکه چې د ځمکې او اسمانونه د الله نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او ځکه ګوره بدعت ته بدعت ویل کېږي ځکه چې دا ناشنا کار دی په دین کې څه اصل او بنیاد مخکې نشتی نو الله بدیع السماوات والارض دی ولې بدیع دی ځکه چې د ځمکې او اسمانونه اول پرې هغه پیدا کړي د هغه نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او نه څوک پیدا کولی شي ذو الجلال والاکرام اوچت شان او عزت والی دې سړي د الله حمد وي ثنا وي د الله صفات بیان بیا به مخکې څه دعا غوښتلي فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه لقد سأل الله باسمه الاعظم دې سړي د الله نه سوال وکړو غوښتنه وکړه د الله په لوی نوم یادولو سره الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب هغه نوم چې کله په هغې سره د هغه الله نه سوال وکړی شي نو هغه یې ورکوي او کله چې دعا وغوښتلی شي نو قبلی یې دا دو دلایل په دې راوړي دي چې اسم اعظم په دعاګانو کې ډېر غواړه یادوې اسم اعظم پکې یادوه الله به دله دعا قبلی دلته اهم سوال زړه ته راځي چې الله اسم اعظم کم یو دی زه به مختصر خبر وکړم او که څوک ډېر تفصیل غواړي نو ما د الله نومونه چې کله بیانول نو د هغې په اوله کې په اولني 2-3 درسونو کې څه دا خبره شوې ده ښه په تفصیل سره
دا خبر واضح شوی ده په دلایلو سره چې د الله اسم اعظم کم یو دی. په دې کې د علماو لوی اختلاف راغلی دی چې د اسم اعظم د الله لوی نوم کم یو دی چې هغه څوک یاد کړي نو الله ورله هر څه ورکوي. اختلاف د دې د لاسه راغلی دی ځکه چې هلته کوم روایت چې دې باره کې راغلي دي په کې د الله ډېر نومونه ذکر شوي دي. نو څوک وایي هغه به دا نومي، څوک وایي هغه به دای، څوک وایي هغه به دای. بلکې بعضو علماو خو دا ویلي دي اسم اعظم د الله یو خاص نوم نه دی، د الله ټول نومونه چې دی هغه لوی نومونه دي. نو معنی دا شوه چې په دعا کې د الله نومونه ډېر یادوه، الله دله دعاګانې قبلوي. د بعضو علماو دا قول دی و اسم اعظم یو خاص نوم نه دی، هر نوم چې ته د الله یادې نو هغه اعظم دی، هغه لوی نوم دی. د الله لوی دی نو نومونه یې لوی دي. او اکثر علما وایي نه، د الله ټول نومونه اوچت دي، دا صحیح خبر ده، خو یو نوم له الله بیا اوچت مقام ورکړی، هغه کم یو دی. بیا په هغې کې اقوال دي د علماو ډېر. څوک وایي هغه دی المنان. المنان ځکه چې د دویم روایت چې موږ ذکر کړو د امام ابن ماجه چې راوړی په دې کې هغه المنان نوم دی، وایي دا المنان به. او څوک وایي الرحمن، او څوک وایي الحي القیوم، او څوک نور ذکر کوي. او بعض علما دې له ترجیح ورکوي، دا تحقیق دی او زړه پې مطمئن کېږي الحمدلله چې د الله اسم اعظم لوی نوم چې هغه ته یاد کړي او الله ستا دعا قبلوي هغه نوم دی الله، اسم الجلاله چې ورته ویلی کېږي. ولې دا اسم اعظم دی؟ نو د هغې یو دلیل دا دی چې د الله دا څومره نومونه چې ته ثابتې او دا نوم به پکې یادی کړي. یعنی ته وی الله کریم دی، الله رحیم دی، نو اصل نوم چې د الله په ذات باندې دی هغه کوم نوم دی؟ هغه الله دی. دویمه ده چې دا څومره روایت راغلی دي دې باب کې هغې کې چې ته سوچ وکړې نو هر یو کې دا الله نوم راغلی. لکه اوس دا اولنی روایت دی که الله نوم شته کتاب چا سره دی؟ بأنک انت الله، بأنک انت الله دې کې راغلی الله نوم. او دا ته فایده ذکر کو په څومره روایتو کې چې د اسم اعظم تذکر راغلی په هغه ټولو روایتو کې سندن دا مضبوط روایت دی. د دویم کې الله نوم کوم ځای کې دی؟ بارک الله فیک. اللهم، اللهم معنی یعنی یا الله، اے الله. نو دلته مشتي اوس د الله نوم په دوانو روایتو کې موجود دی. هلته الاحد الصمد دی، دلته نشتی. دلته المنان بدیع السماوات والارض، هلته نشتی. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ویلي دلته ویلي دی سړي د الله لوی نوم یاد کو که نه. نو دا لوی نوم دلته اولته بدلیږي خو نه بیا که نه بدل شو، بدل خو نه شو، خو دا لوی نوم چې یاد کړی خو معنی دی چې هغه د دواړو ځایونو کې شتي. ابو دی اولنی روایت کې مشتي الله بأنک انت الله، اولته مشتي اللهم، او دی دویم کې اللهم دلته دې سره راغلی دی. والله اعلم. ما تاسو ته وایي چې د مسله کې د علماو اقوال دي. څوک پکې دا وایي د الله اسم اعظم چې دی الاحد الصمد، دا د الله اسم اعظم دی، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا چې په دعا کې وي نو ستا دعا قبلي. دا خو یو خبره شو چې دلایل په دې مضبوط دي چې د الله اسم اعظم هغه کوم یو دی؟ الله. او که چېرته ته دا ټول یاد کې ووایې دعاګانو منځ کې نو څه تاوان تا ته رسي، څه نقصان تا ته رسي چې ته د الله نوم یاد کې المنان، الاحد، الصمد، بدیع السماوات والارض، ذو الجلال والاکرام، او بیا دعاګانې غواړې. نو څومره ښایسته دعاګانې به هغه چې په هغې کې د الله نومونه او صفات ذکر شي. نو اولنۍ خبره چې د هغې په یادولو سره د دعا په منځ کې دعا قبلیږي هغه کومه خبره ده؟ د الله اسم اعظم، دا الله ته وسیله کول په دې سره دعاګانې قبلیږي. دویمه خبره ذکر کړې ده، وایي چې دعا په لاندې حدیثونو کې ذکر شوو الفاظو سره وغوښتلی شي. لاندې یو څو حدیثونه راوړي دي، وایي دې حدیثونو کې چې کوم الفاظ دي که دا د دعا کې ذکر کړو الله دله دعا قبلوي. اوس دا کوم الفاظ دي؟ نو دلته څلور روایت راوړي دي، هغو ګوته کې دي.
اولنی روایت تے دا سعد رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا روایت امام حاکم راوڑے دے او سندن الحمدللہ خصی روایت تے امام ترمیزی راوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دعوت ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت وی دعا دا یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام تا ذی النون ولکی گا والنون پر عربی کسی تا ہوئی مہی تا ہوئی نو دعا دا مہی والا یعنی یونس علیہ السلام چی کل آغا دا مہی پا خیٹ کی پروت او دا دعای غختلی وا آگی کسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین دا آگا غختلی وا کنو دا دعای غختلی وا دا ذکری کرو لا الہ الا انت نشتی دا عبادت حقدار مگر تے یا اللہ سبحانک تا پاکی دا ہر عیب و نقصان اللہ دا ہر عیب و نقصان نا پاک تے ہر آگا خبرہ چی دا اللہ دا شان سر نخی اللہ دا گی نا پاک تے او اللہ لائق دا ہر آگا صفت تے چی دا آگا دا شان سر خی نو اوچت صفات دا اللہ دا پار دی آگا صفات چی دا اللہ دا پارا عیب گنلے کی گی آگا دا اللہ دا پارا نیتی لکہ مثال والا بچی پیدا کی دل نو زمان دا پارا اچت صفت تے لیکن دیو سڑی چی بچی پیدا کی گی نو دا خس صفت تے کہ بد صفت تے خس صفت تے کمال دے عیب ندے نقصان ندے خدا اللہ دا پارا بچے دا عیب و نقصان دے زکر منگ چی بچی تے ضرورت لرونو منگ کمزوریو منگ بوڑاگان کیگو منگ کمزوری کیگو با منگ مرگ رازی نو دیتم سوچی چی دا بچے کے سوال ای چی دا دعا برا لگواری نو دا دی رونو خویندو خیال بساتی دا میراث او دا دی حقدار بشی زمایو ذکر او نوم با پاتی شی او کسی بوڑا شم نو زما دا پارا با دا امساو دا کونٹی کار کئی اللہ تا خودی ضرورت نشتی وعده کول یو سڑے وعدو کی یو خزی سر کوروالے کئی دا نقصان دی کہ دا کمال صفت تے دا کمال دی نقصان پہ انسان کی دا دی چی دے وعده نیشی کولے او دے دا خزی سر کوروالے نیشی کولے دا عیب دے نقصان دی خدا اللہ دا پارا وعده او دا غد پارا بی بی دا نقصان دی نو دا غد پارا کمال دا دی چی دا اللہ نا خزشتی او نے بچیشتی او نو تا ضرورت لری اس گورا تکبر دا انسان دا پارا کمال دے کہ نقصان دے نقصان دے عیب دے تکبر دا صفت خو بد صفت دے ولی زمان دا پارا عیب دے ذکر چی دا زمان دا بدن نے بدن دا لائق دا دی ندے چی موتا پی لویوکو لگا تا لوی دا سکے پسکے پا دی بدن چی کی دیشی سکن بعد پروتے و بیاوے چی ڈاکٹر لے مورا سو پا دی کے سوئے مچی دا بدن دی دی لائقی چی پا دی تکبروش تب دا مال کے چی کی دی چی لگ ساتھ بات نہیں تب دی زور کے چی دی سو رزو لے بیا ختم شی نو ذکر زمان دا بدن دا دی لائق ندے چی منگ پا دی با دی سو کو لویو تکبرو کو ہر چی اللہ دے نو اگر پوری تکبر خون کئی اگر پوری لوی خون کئی اولی علاقہ متکبر دے یرا اللہ پا دی متکبر دے زکر چی ہمیشہ باتی کی دن کے دے ہمیشہ جوندے دے ہمیشہ زورور دے سچیو گواری اگر کئی اگر خوب نرازی دا اگر خبر نہیں ریگی اگر دا چانا نہیں ریگی اگر چی کم فیصلو گواری اگر نافذی دا ہر صداغ دی اگر تا واپس کی گی اگر تا پاتی کی نو دیسی ذات پوری تکبر خون کئی دیسی ذات پوری تکبر اولوی اگر خون کئی دنیا اگر باچایان تیر شوی دی بتاریخ کی خزورور باچایان تیر شوی خزورور او اس خاورو لندی پراتی دی کچر تتا دا آغا خبری واوری دی چی کمی غٹی غٹی خبری کڑی او بید خاورو دی ڈیری تو گره چی بدل پاسا پروت تینو خندا بدرش چی دتا چاوی چی دو ما غٹی غٹی وائی نن دی دا حال دی نو انسان بسی او تکبر بدا غسی او لوی بسی لوی پا یو لوی رب پوری خون کئی زمان پا رب پوری نور لوی زمان دا پارا نقصان او عیب دی خوراک سخاک کول دا زمان دا پارا دا کمال صفت تے کہ نقصان دے
کمال صفت دی چې بیماری خو هغه خوراک څښاک نشي کولی چې معدې کار کوي خو سم کار کوي کنه په دسترخوان چې ناست یو رو رو لګوي وي معده مې بنده ده او معده مې زخمي ده معنی دا چې دا سړی برابر نه دی جوړ نه دی د الله دپاره خوراک څښاک دا بې نقصان دی عیب دی ځکه چې هغه دې ته ضرورت هغه نه لري هسې دا مې تاسو ته یو فایدې دپاره دا خبره ذکر کوله ګوره دعاګانو کې یوه لویه خبره هغه دا یاده کوي هر مجلس کې چې د دعاګانو وضاحت کېږي هلته به د الله عظمت بیانېږي دا دعا موضوع د اصل کې دې سره تړلی شي ته ولې د الله نه دعا غواړې ځکه چې الله عظیم ذات دی نو زه اوس تاسو ته دعاګانې ښیم او یا د دعاګانو وضاحت کوم او د الله عظمت ته پکې نه بیانوم دا خو بیا څه خبره نه شو او چې څومره زه تا ته د الله لویي بیان کوم او څومره د الله د لویي ستا دې زړه ته کوشي دومره به د هغه رب نه دعاګانې غواړي او دومره به دې بیا په هغه باندې یقین او اعتماد هغه ډېرېږي ورځ تر ورځه به ستا یقین ډېرېږي ډېر او چې څومره دې یقین ډېرې مخکې حدیثونه تېرې شوي دي دعا به دې ښه قبلېږي یونس علیه السلام د مږي په خېټه کې دغه کلمات ویلي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین یقینا یم زه د ظالمانو نه ګوره پیغمبرانو ته څومره اوچت خلک دی او د خپل کمی اقرار کوي او ځان ته د کمی نسبت کوي ځکه مخکې موږ سره ادب تېر شوی د ګناهونو اقرار به کوې په دعاګانو کې یوه بله د الله مخکې به عاجزي کوي بارک الله فیک دا د پیغمبرانو عاجزي ده او دا د هغوی اقرار دی په خپله خطا باندې کوتاهي او خطاهي د یونس علیه السلام نه دا شی وه چې د الله حکم ته صبر نه و کړی او خفه شو لاړ د قوم نه وی الله زه ظالمانو کې ته چې څومره د الله په مخ کې خپله کمزورتیا بیانې که نه دومره عزتمند کېږي لکه چېرته چا دا ونوي چې یونس علیه السلام الله ته دا ووایي چې یا الله زه ظالمانو کې او د یونس علیه السلام مقام را کم شو بلکې موږ د یونس علیه السلام دغه خبرې ذکر کوو په دې باب کې چې څومره عزتمند سړی و هغه څومره چې ته الله ته ځان ذلیله کې دومره به عزتمند کېږي او څومره چې مخلوق ته ځان ذلیله کې دومره به ښه په دې ځمکه ننوځي او دومره به ښه ذلیله کېږي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له او دې ته غوږ کېږدي په دې کلماتو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د هغه خبره په دې کلماتو سره هیڅ یو مسلمان په څه څیز کې غوښتنه نه کوي مګر الله یې هغه لره قبلوي هر یو مسلمان چې دا کلمات او دا الفاظ د دعا په منځ کې وي الله به له د دعا قبلوي کوم الفاظ دي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا چا ته دا مسله یاده بیا راشي موږ وایو دعاګانې نه قبلېږي کم یو په موږ کې دعا په منځ کې دا کلمات ډېر وي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دی کې شک نشتی وی هر مسلمان په هر حاجت کې چې کله هم دا کلمات وي الله وله دعا قبلوي نو زمونږ دعاګانې چې ورته سوچ وکړي والله چې موږ ډېر شاته پاتې شوي دعاګانې څه دعاګانې نه یو خو کله ناکله زمونږ دعاګانې دي کله ناکله که طبیعت هم برابر وکړو نو سور کې وو یو لاس به اوچت کړو که طبیعت هم ښه نه وي بیا یې څه کوي بله دا که یې غواړو نو بدماشي ده راکې به دا ټیم به راکې یا الله نه عاجزي نه د الله شان بیانول نه خپله کمزورتیا نه خپل ګناه باندې اقرار نه دا قسمه کلمات او بیا به مولا پسې ګرځه چې مولوي صاحب زما د دعا ولې نه قبلېږي ته داسې دعاګانې وغواړې چې الله یې دله قبلوي او که نه یې قبلوي نو یو دا الفاظ شو یادې کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دویم عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ روایت ته امام بخاری راوړی دی امام ترمذی هم راوړی دی او دا الفاظ د امام ترمذی د روایت دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من تعار من اللیل سناشنا دعاګانې دي او دا کم ملګري چې دا بیانونه نشر کوي
نو هغوی ته زما دا نصیحت دی که چېرته زما دا پیغام ورته ورسي چې یوه دعا که د دې مسلمانانو دپاره هغه جدا جدا کړی شي او ورسره په ویډیو باندې ولګولی شي دا به فایده عامه شي. او یو خبر مې ذهن ته راغله او بیا یې کومه، دا کم ملګري چې زما دا بیانونه نشر کوي انشاءالله زموږ په ټولو باندې ښه ګمان چې دوی به د الله د رضا دپاره که څوک هم دې کې زما د بیان سره بېهوده تصویر لګوي د بیان د چلولو دپاره، نو زه ګوره د ده د دې کار نه بیزاره یم او دا سړی به د قیامت په ورځ د دې ذمهواري. او عجیبه ده زموږ پښتانه خو سادهګان دي که نه چې چېرته په آی ډي باندې یا په سجي باندې زما تصویر ویني او بل ورځ وي ستا په دغه باندې آی ډي باندې وي دغه نشر شو لکه چې کوم ځای کې زما تصویر هغه به زما آی ډي. اوس که واټساپ باندې د چا ته میسیج وکړو او په واټساپ باندې تصویر زما لګولی او دې ته غوښتنه وکړه چې وروره زه سلام علیکم ودې لیکل او زه پلانی یم او داسې زموږ یو جومات جوړېږي یا مدرسه، خلک خو الله دې ورسره محبت وکړي خو محبت کوي به دی به دغه شروع کړي. لکه څنګه ته دا پېژنې څوک دا ګوره تصویر ته وګوره که نو یو خو دا سادهتوب هم دی، صحیح ده د چا سره مینه کول د دین په بنیاد دا خو لوی عبادت دی خو تحقیق پکاري. داسې نه چې څوک دې په دې کې څه کړي دوکه کړي او داسې ډېر شوي دي. یو پیر چا ورکړي و په انټرنیټ باندې زه یاد کړی وم د ده یو مدرسه ده او جومات دی په پاکستان کې او د هغې دپاره ضرورت دی پیسو ته او که څوک دې کې څه مرسته کولی شي الله د رضا دپاره او دی ورته زه یاد کړم د ابو حسن پیغام دی نو دا مخکې نشر کړي. خلک خو محبت هم کوي نو ورسره سادهګان دي په دومره قیسو څه پوهي راشه لکه مرسته کوه. بیا ما ته چا د دغه راولېږه وایي که ته موږ له مکمل تفصیل د دې زیرا کې نه چې موږ ښه ټیټ مرسته وکړو ځکه چې دا په لږ څه نه کېږي وایي. ملګري ما ته میسیج وکړو وایي که ته موږ ته دغه ځای وښیې چې موږ هلته ورشو نو چې څه پکار هغه ورکړو. نو ما کوم ځای ته ځې او د څه دپاره ولې کیسه څه ده وایي دا میسیج چې چېرېږي. زه وروسته خبر شوم چې قیسه دا روا ده او داسې بعضو پکې دا ویلي دي موږ د ده سره ناست یو موږ د ده شاګردان یو. هغه کیدی شي زما سره پاتې شوی یم او که پاتې شوی مې بالفرض څه لازم خو نه چې یو سړی ما سره پاتې شي چې دی څه کوي هغې که به زه شریک یم که نه. دا خو انسانان دي په مجلس کې قسمه قسم خلک کېناستی شي څوک د چا ذمهواري اخیستی شي نشي اخیستی. بلکې که چېرته موږ داسې هم ووایو چې یاره دا سړی ښه سړی دی نو ګوره دا هم یاده کړه چې دا هغه وخت پورې موږ وایو چې دی ښه سړی سبا له دی څنګه دی دا خو الله ته پته ده که نه. اوس سبا له دی یو غلط کار وکړي بیا ما ته یو سړی وایي چې تا چې بله ورځ وایي چې دا ښه سړی دی خو ما بله ورځ وایي چې ښه سړی دی که نه. د سبا نه زه څه خبر یم زړونه خو د الله په ګوتو کې دي. هغه یو سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه نصراني ایمان یې راوړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کېناست بیا لاړ مرتد شو. پیغمبر یې لیدلی او بیا مرتد شو. اوس دې باره کې بس چې دا خو د پیغمبر سره ناسو خو ناسو اوس مرتد شو که نه. نو زما دې رونو ته ټولو ته دا نصیحت دی چې ګوره هر ځای کې زما نوم یا تصویر وینې دی مطلب نه دا زه یم. ډېر ملګري دي چې الله دې ول اجرونه ورکړي چې دا بیانونه نشر کوي او زه پې خوشحالېږم په دې باندې چې څوک زما دا بیانونه نشر کوي او زه کوم هم دې دپاره ما دې دپاره نه دي کړي چې زه کمره کې بند کړم. او که زما مقصد دا وي چې بیان نه نشر کوم نو زه تاسو ته ولې کوم خو دا څه چې ما زده کړي دا ما په سینه کې ساتلی قبر ته مې وړي او زه کوم دې لپاره چې خلک یې نشر کړي خو شریعت په حدودو کې دننه بیان باندې بېهوده تصویر لګول د دې دپاره چې خلک بیان وګوري قیامت په ورځ دا سړی زه به ترې الله په مخ کې تپوس کوم. دا زما د پیغام ټولو ته ورسوي. شرعي حدودو کې دننه یو تصویر دی ولګوو چې شریعت کې د هغې گنجایش دي لکه مثال کې موضوع ده هسې مثال په ځمکه باندې زکات شتي او که نه او چا ورسره د ځمکې تصویر لګولی دی یا مثال کې مالی لین دین دوه کسان ولاړ دي یو بل له پیسې ورکوي راورکوي دا اوس مناسب دي که نه. خو چې غیر شرعي تصویران او دا ماته پته ده چې دا نن سبا یو طریقه راوتې ده چې څومره ته داسې ګډوډ تصویر لګي هغه ویډیو کتې کېږي د الله نه یره پکار ده او دا تصویر چې څومره خلک بیا ګوري څومره خلک نو ګناه په دغه کس ده او الله به موږ له انشاءالله د دې بیان اجر راکوي. نو د تاوان وکړو که ګټه وکړه
تاوان دی خوشحاله چې بیان ډېر چلیږي خو دا تصویر چې څومره خلک ګوري خو ته ګناه هم ګټې که نه نو دا دغه ملګرو ته خفه کېږي نه معنه دا اصلاحي خبره ده او زه ګورې د دې هېڅ قسمه قیسې ذموار نه یم هېڅ قسمه قیسې زه ذموار نه یم زه ذموار د هغه بیان یم چې ما کړی دی زما په آواز هغې زه ذموار یم اوس که داسې وشي چې د بل چا زما آواز راویستی هغې هم بیا تحقیق پکار دی نور چې زه څه ووایم او ما ته یقیني پته وي زه د هغې ذموار یم څوک رانته پوښ کولی تا ولې دا خبره کوله زه به یې وضاحت وکړم خو دا انټرنیټ کې هلته ده ټویټر کې ده فیسبوک کې ده ټیک ټاک کې ده فلاني شي کې ده زه دې قصو نه څه خبرې کوي څوک به یې کوي که نه پوه شوي که نه بل یو کس ما ته ده ووي ټیک ټاک پورې خبره راله وی ټیک ټاک ما ته وی شیخ صاحب وی دغه ټیک ټاک کې ستا دا بیانونه ډېر مزدار دی او دغه ستا دا ایډي ما ټیک ټاک کې زما ایډي څه کوي او ټیک ټاک کې زه څه کوم ها دا بعض ملګري دي الله دې ول اجر ورکړي بیانونه نشر کړي دي لګیا دي دا خبیثان پکې خباثت نشر کوي فاسقان پکې فسق نشر کوي ده پکې بیان نشر کړي الله دې ول اجر ورکړي وګوره دا زه نه یم دا مه یاده کړه دا زه نه یم وګوره نو دې خبرو کې احتیاط پکار دی ځکه چې په دې باندې بیا څه چل وشي هغه عوام چې تحقیق نه کوي هغوی ته بیا بله مسله بیا جوړه شي او داسې خلک دي چې تحقیق نشته که نه اوس دي چې درس راتلم اوس دا ټیم ما ته میسیج راغی او بس ما موبایل درس راتلم موبایل مې بندو درس راځم زه موبایل بندو چې موبایل مې بندو به دا میسیج راغی ما زه چې وګورو چې څه دي مختصر کلیپ و مختصري ځای اورم نو په هغې کې دا وایي چې لکه ته برای کرم دا معلومات ما له راکړې ځکه چې دلته کسان لګیا دي وایي په د اهل بدعو کې او زه یې تنګ کړم چې دی په سعودي عرب باندې بند دی نو ولې دی بند دی که دی حق پرست خو دی په سعودي عرب نه بندېدو که نو ما اوس د دې څه جواب یو سړی په سعودي عرب کې ناست دی او په سعودي عرب بند دی دې دغه ته چې دک سوچ کړی ناست په سعودي عرب کې دی او بند په کوم ځای دی بند په سعودي عرب دی ښه نو دا اوس دا کبر چې راته پوښ کړي دی دومره ساده سړی دی لکه دې ته سوچ نه کوي چې دا بیانونه کوم ځای کې دي د کوم ځای نه را روان دي که زه په ملک کې خو تاسو به لیدلی وایي زه هلته په ملک کې یم نو هرې خبرې څه کوئ تحقیق کوئ بې تحقیقه خبرې دا مه منئ او مه د هرې خبرې نسبت ماته کوئ چې دا وجود دی دا وجود دی او دا بد او دا بد یو وخت کې دغه نشر شوی دا خبره اهمه ده ځکه ذکر کوم چې زما دا غاړه ازادي د الله په مخ کې چا څه خبره نشر کړې وه د هغه کس نوم ابو حسان هغه هم کنیت ابو حسان ما ته یو کس میسیج وکړو چې دا خبره تا څنګه کړې ده نو دا دې په کوم دلیل کړې نو ما څه خبره کړې ته خو خبر راولې هغه څه لیکلي هغه یې راولېږل وایي دا وګوره دا ستا ما دا زما نه دي وایي دا نوم چې ورته لاندې ابو حسان لیکلی ما دنیا کې یو ابو حسان دی صرف په ضد ابو حسان یادېږم ته به دا خبرې کوو بل څوک به یې که نه د الله بنده هغه به هم کونیت ابو حسان نو ما خبرې اول تحقیق کوو چې دا زه یم او که نه یم نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي ما خبره دا کوله چې دا ملګري که چېرته یوه دعا جدا کړي نو فایده به عامه شي بیا ورسره دغه دعا که په ولګي په ویډیو باندې او د عوام مسلمانان یې ګوري نه به ډېره فایده ورکړي اوس د عباده بن الصامت دی روایت ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم من تعار من اللیل څوک چې د شپې راپاسي څوک چې د شپې راپاسي یعنې خوب منځ کې راپاسي خوب منځ کې سړی کله راپاسي کله سړی ویریږي تږی شي یا ډډه بدلی را بدلی سترګې کولاو شي دا ډېره قیمتي دعا ده ګوره او ډېر قیمتي وخت ته چې کله ډډه بدلی را بدلی او لږ راویښ شي نو دا بعض نیم دا کمبل ښه په ځان را ټیټ کړي تیز کې یو قیمتي کار ته کولی شي دنیا و ما فیها چې را جمع کې نو دومره لویه خبره تا ته نشي میلاوېدی څومره چې دلته تا ته میلاوېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی چې د شپې راپاڅېدو کېناستو دعا یې ووایي هغه دعا یې څه ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله آسان ذکر دی
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي ترجمه مرتوك لا إله إلا الله وحده نشتی د عبادت حقدار مگر اللہ دے وحده یک یوازی لا شریک له دا غیر سره هیڅ څوک شریک نشتی له الملک خاص د الله د پاره باچایی ده وله الحمد او خاص هغه لره ستاینه ده وهو على كل شيء قدیر او هغه په هر څیز باندې قادر دی. الحمد لله طول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. وسبحان الله او پاک دی الله. ولا اله الا الله دا الله نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشتی. والله اکبر الله د ټولو نه لوی دی. ولا حول ولا قوة الا بالله نشته د ګناه نه د بچ کېدو او په نیکۍ باندې قدرت مگر صرف د الله په توفیق سره. دا مطلب دی یعنی یا الله زه د هغه وخته پورې ګناه نشم پرېښودی او زه د هغه وخته پورې ستا عبادت نشم کولی تر څو چې تا ماله طاقت نه یې راکړی. لا حول ولا قوة الا بالله ترجمه ده. که ته ګناه پرېږدي که نه نو ځان ته به اوچت نظر مه ګوره. د الله په تا رحم کړی تا له طاقت در کړی تا د ګناه پرېښودي او که ته یو عبادت کې کمال دا دی چې الله تعالی توفیق در کړی دی نو ځکه ته دا عبادت کې. دا دعا دی سړي ووي ثم قال بیا ووي رب اغفر لي او بیا دا ووي چې یا الله ما وبخه او قال یا یې داسې ووي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ووي. دې سړي دا الفاظ ووي. دا الفاظ چاته یاد دي؟ وی وایي چې لا اله الا الله ولا اله الا الله بارك الله فيك. دا کلمات تی وی. ثم دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې سړي دعا وغوښته یعنی خپل ځان د پاره د الله نه څه حاجت و هغه یې وغوښته. استجیب له الله به د ده دعا قبلوي. او صرف دا نه فإن توضأ وصلى او که چېرته دا سړی د طلایي نه پاڅېد او چاردامې وکړو مونځ یې وکړو قبلت صلاته دغه مونځ ولم الله قبلوي. اوس ګوره دی فضیلت وظیفه ده او یاد یې کوي او څه په نمونو ناشنا وظیفه ده. دا په وظیفو پسې چې ګرځي څومره اوچته وظیفه ده. ستا څه مسله ده؟ ویجي زما کار نشته. ستا څه مسله ده؟ بچي نشته. څه مسله یې ده؟ غربت دی. څه مسله یې بیمار. څه مسله ده؟ دا ده او دا او دې نه علاوه چې الله مې وبخي، الله را باندې رحم وکړي، الله علم راکړي، الله عزت راکړي، الله کامیابي راکړي. زه ته وظیفه ښیم که نه د شپې چې کله هم راپاڅېدې په خوب کې چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه دغه کلمات ووایه بیا پسې دعا وغواړه پیغمبر ګرنټي درکوي دا دعا قبلېږي. زه نه وایم دا د پیغمبر خبرې دي او بیا په هغې پسې زیاتي. الله اکبر چې مونځ دې وکړو دا مونځ هم قبول کړی شوی مونځ دی. پوه شوی به که نه عملي کوي به که نه څه دومره ګران کار دی. ته چې خوب کې راپاسې او تږی شوی اوبه به څکې که نه څکې ښه پاسې ښه اوبه څکې ښه بلکې دا د موبایل دا نشهیز پکې موبایل هم وګوري که چېرته کړنګ شوی او دې وزیر اعلی ته چې ته میسیج راغلی ضروري ګوري به کې موبایل. که ته د هغې په ضد دا ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد څه به دا ټیم درته شماره کړم چې بیا نه وایي چې څومره اوږده دعا یې راته ښوولی. ګوره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. په دې باندې ولګېدو 14 سکنډه تا دا ختم کړو بیا دی الله په ما باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه یا الله او یا الله ما وبخه
او یا الله زما د دنیا او د آخرت مسلې اسانې کړه. شپږو سیکنډه دا شو، ټول 40 سیکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. 40 سیکنډه کې تا داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي. نو که پاسېدې اودس دې وکړو، 2 رکاته دې وکړو، یو پاو ساعت هلته دې ولګول، 20 منټه دې ولګول، نو داسې یو نعمت به ته را پیدا کړي چې د دې سره مقابله وکړي قبوله کړی شوي دعا او قبول کړی شوی مونځ. که نه اوچت نعمت نه دی؟ بدبختي زمونږ ده چې مونږ ته دا قسمه عبادات دا مونږ ته نه دي معلوم. دا زمونږ بدبختي ده. او بیا زمونږ اکثر مولیانو ته د الله هدایت وکړي، هغوی دا مونږ ته نه دي بیان کړي، او که راته بیان کړي دي نو اکثر هغه اذکار دي چې هغه څه دي، کمزوري روایتو کې دي. لکه اوس دغه رونه که زما دا بیان وته چې ته ورسېدو او رسي ورته کله ناکله داسې اوري، ځکه اجارتونه چې په ما کوي خو بیان اوري که دا چې وظیفې خلکو ته ښیي په فیسبوکو کې، دا ښایسته وظیفه نه ده. ښه په صحیح حدیث کې ده، امام بخاري روایت راوړی، امام ترمیزي راوړی، ښه صحیح سند والی روایت دی، بیان یې که خلکو ته. نو ولې موږ سره د دې صحیح وظیفو څه کمی راغلی دی چې موږ کمزوري شروع کړو؟ صحیح را سره ښه ډېر رښتي، نو کمزور ته څه ضرورت دی که نه؟ ښه دریم روایت یې راوړی دی، او دا دریم قسم الفاظ دي چې دعا منځ کې دي الله یې دعا قبلوي. عن انس رضی الله عن انس بن مالک، دا روایت امام ترمیزي راوړی دی، سندن الحمدلله دا حدیث صحیح دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الظوا بیا ذا الجلال والاکرام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ. پیغمبر وی په خپلو دعاګانو کې لازم ونیسئ دا ټکي یا ذا الجلال والاکرام، ای اوچت شان او عزت والا ذاته. په دعا کې دا څه وایه؟ ډېر وایه. څه به کې وایه؟ یا ذا الجلال والاکرام، یعنی ای اوچت شان او عزت والا ذات. لکه ته یا الله ما وبخه که نه، نو داسې وایه یا ذا الجلال والاکرام ما وبخه، یا ذا الجلال والاکرام په ما باندې رحم وکړه، یا ذا الجلال والاکرام ما د قبر د عذاب نه بچ کړه، یا ذا الجلال والاکرام زما مسایل اسان. دا ذو الجلال والاکرام دا ډېر وایه، نو دعاګانې به د الله ډېرې قبلوي. نو دا سویم ذکر شو، سویم قسم الفاظ شو. دریم که اسم اعظم ورسره کې د هغې سره څلورم شو. دا بل به اخرنی ذکر کو، دا هم دلته اخرنی روایت راوړی دی، سبحان الله ډېر ناشنا روایت دی، او دا امام نسائی راوړی دی، امام ترمیزي راوړی. او دا راته یعنی یو د خوشحالۍ زیری درکم چې څوک د قرآن او حدیث سره تعلق ساتي، نو دا ښایسته ښایسته نعمتونه الله د هغه په نصیب کوي. دا خواږه حدیثونه دي والله که چا ته زړه کېږي، سړی وي چې عمر نه مې اورېدی ورته ناست، او چې دا د پیغمبر د خولې نه راوتي و د صحابه کرامو سره ناست و، څومره ناشنا خوند به یې کو. او الحمدلله هغه شان تر و تازه الله موږ ته رارسولي، تر و تازه. دا علما د دعاګانو د شکریه حقدار نه دي؟ څه د پاسه 1400 کاله وشو هغه دین تا ته هغه شان بیانوي، که څوک پکې کمی زیاتې وکړي هغه ته داسې ویښته راوباسي لکه د وړو نه چې وباسي، د عالم د شکریه او د عزت حقدار نه دي؟ تا خو غم د خېټې راغستی دی، سهار شوي شپه شي، څه نه ته څه خبرې چې چا ضعیف حدیث جوړ کړو، که چا دروغ وي، که چا ته څه نه څه خبرې. خو هغه عالم ته دعا کوه چې غریب سهار ماښام دغه غم یې راغستی چې څوک په دې دین کې کمی زیاتې ونه کړي، هغه ته دعاګانې کوه. وده څومره ښایسته حدیث دی. ګوره انس بن مالک وایي جاءت ام سلیم الى النبي صلی الله علیه وسلم، ام سلیم راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. پیژنې ام سلیم؟ د انس رضی الله عنه مور ده، دا ډېره پوهه زنانه. او دې سوال ته خو وګوره که نه، یا رسول الله علمني كلمات ادعو بهن في صلاتي. یا رسول الله داسې الفاظ او داسې کلمات راته وښایه چې زه په خپل مانځه کې په هغې سره غوښتنه کوم د الله نه، په مانځه کې یا په خپله دعا کې په هغې سره غوښتنه کوم. دې کلماتو ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ښیي. قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي
سبح الله 10 سبحان الله وایا لسپیری سبحان الله وایا لسپیری واحمدیه 10 او بیا لسپیری وایا الحمد لله وكبريه 10 او بیا لسپیری وایا الله اکبر گران ذکر دے گا نا سدے لسپیری سبحان الله لسپیری الحمد لله لسپیری الله اکبر او دی پیغمبر دی خبری تا غوک کیا بیا تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وی ثم سلیه حاجتکی بیچی دی خپل سحاجتی دا اللہ نے غوالا یقول نعم نعم اگا اللہ با پا ہر سبان دیتا تا خواہ کیچ او قبلو میں پا ہر صبرت اللہ خواہ ہوئی نعم نعم او منمے او منمے صحیح شو در بیک صحیح شو دا حاجت اللہ ویزا بیدل پورک سمر آسان کارد سبحان اللہ لسپیری الحمدللہ لسپیری اللہ اکبر لسپیری کاردو شو نو داغی کلمات تی چی دا دی پا ویلو سر دعا خا قبلی نسو قسم ذکر شو دل تسلور اسم عظم سر سو شو پینزا یو اسم عظم چی یعنی اسم عظم ویل پکاری دعا منز کی نو دویم دعا دا یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعا پا منز کی ویل نو دریما دا شپیچ سوکر پاسی او اغا ذکر ہوئی اغا ذکر شو سلورم یا ذا الجلال والاکرام نو پینزم لسپیری سبحان اللہ لسپیری الحمدللہ او لسپیری اللہ اکبر جی سوک داوی نو اللہ دعاگانی قبلی پدی باندې به اکتفا وکړو انشاءاللہ را روان درس کی اوبل ناشنا فصل دی وی د دعا د قبلیدو وختونه او زیونه دام ډېر قیمتي موضوع دی یعنی کم ځای کې الله دعاګانې ډېرې قبلی او په کم وخت کې ډېرې ښه قبلی الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله دې زموږ دعاګانې قبولې کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.